له غزني څخه په راستنو شویو کمانډوي سرتیرو موټر بمبري ترسره شوی. له میدان وردګو څخه تازه را رسېدلي راپورونه وایي چې د همدې ولایت سیدآباد ولسوالۍ اړوند شیني سیمه کې پر هغو کمانډوي عسکرو موټر بمبري ترسره شوی چې تازه په غزني کې له عملیاتو څخه راګرځېدلي وو. سیمه ییزې سرچینې وایي یاد موټر بمبرید په داسې مهال پر کمانډوي عسکرو ترسره شوی چې سیمه کې د کومې مشورې له امله ودرېدلي وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د برید مسؤلیت منلی او وایي دغه موټر بمبرید د عبدالله غزنوي لخوا ترسره شوی چې له امله یې عرادي ټانکونه له منځه وړل شوي او 48 افسران او عسکر وژل شوي او ټپیان شوي دي. بلخوا د ملي دفاع وزارت په خبرپاڼه کې راغلی چې 13 ورځ د غرمې وروسته د میدان وردګو په سیدآباد ولسوالۍ اړوند جغتو دوراهي کې د دوی پر هغه موټریز کاروان موټر بمبرید ترسره شوی چې له عملیاتو بیرته د راستنېدو په حال کې وو. د برید له امله 8 سرتیري وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. طالبانو ویلي یاد موټر بمبرید یې د افغان حکومت د هغو بریدونو په غبرګون کې کړی چې په دا وروستیو کې په عامو هیوادوالو ترسره کړي او زیات شمیر ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې. حمزه حسیني د خپلواک ټلویزیون همکار.